إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مبارك كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها الدين إسلام بنيادي دري أصول أو داغي دلائل دديد الشرح روانه بتوفيق الله سبحانه وتعالى او دا پاغی کی نهم درس یا بیان دی. خبر دا دویم بنیاد په باره کې روانه وه چې هغه تعلق ساتي د دین سره. اولنی بنیاد دا دی رب دی څوک دی، رب به پیژني. نو دویم بنیاد څه دی؟ دین به پیژني. معرفة دین الاسلام بادلتها پرون موږ شروع کړی و کنه. دین اسلام پیژنده په څه سره؟ په دلایلو سره. وضاحت د اسلام تعریف ولې په دلایلو سره، دا خبرې په خپل ځای کې بیان شوې وي. بیا دا مسله بیان شوې وه چې دین درې مرتبې لري: اولنی اسلام، دویمه ایمان، او دریمه احسان. د هغې تعریف او فرق د ایمان او د اسلام په منځ کې دا بیان شوی. بیا شیخ رحم الله دا خبره کړې وه چې هر مرتبه بیا خپل ارکان لري. نو شروع د اسلام نه کړې وه، وایي د اسلام 5 ارکان دي. ګواهي د دې خبرې چې د عبادت حقدار الله دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی، دا 2 ګواهیانې. او مونځ، روژه، زکات، حج، دا 5 ارکان دي. نو بیا په دې خبره باندې دلیل بیان کړی چې په دې څه دلیل دی؟ شهادت ان لا اله الا الله ته چې دا ګواهي کوي چې لا اله الا الله، د دې باندې دلیل څه دی او د دې معنی څه ده؟ تفصیلي بحث پې پرون شوی. او بیا د کلمې لا اله الا الله 2 شرطونه بیان شوي. اوس به خبره شروع کېږي د هغه دویم شهادت نه، د دویمې ګواهي نه، چې ان محمدن رسول الله، چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی. دا ګواهي موږ چې کلمه وایو نو 2 خبرې پکې دي. یو خو د دې خبرې ګواهي کوو چې د عبادت حقدار الله دی، نو دویم بیا د دې ګواهي کوو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله رښتینی پیغمبر دی. که یو سړی صرف دا وایي چې د عبادت حقدار الله دی او پیغمبر نه مني، نو دی مسلمان نه دی. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هر څوک چې زما په باره کې واوري، یهودی دی که نصرانی دی، هر څوک او په ما ایمان رانه وړي، دی مسلمان نه دی. یو سړی وایي زه دا منم چې پیغمبر زمونږ دغه دی او ایمان مې پې هم دی، خو بندګي صرف د الله نه کوي، د الله سره نور هم شریک کړي، بیا د دې ګواهي هم فایده نشته. نو د دواړه ګواهیانې یو بل سره تړلی شوي دي. ته به دا 2 خبرې منې نو اسلام ته به راننوځې. بنیاد بیا دا ګواهي ده، ګواهي د توحید او ګواهي د رسالت. دا 2 ګواهیانې چې ته کله تا ورکړې او دا 2 شهادتونه دې ورکړو، نو بیا ته اسلام ته راننوتې. اوس باقي خبرې بیا کوو. شیخ رحمه الله وی ودلیل شهادت ان محمدا رسول الله، او د دې خبرې د دې شهادت دلیل، یو سړی وایي زه ګواهي کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی، د دې دلیل وی دا دی په قرآن کې الله وی چې لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقینا جاءکم درغلی دی تاسو ته، دا خطاب دی ټولو انسانانو ته، من انفسکم د جنس تاسو نه، رسول من انفسکم، درغلی تاسو ته پیغمبر ستاسو د جنس نه.
دا دلیل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله رښتینی پیغمبر ځکه چې الله وایي دا درغلی زما د طرف نه دا پې دلیل شو که نه په دې دویم شهادت باندې دا دلیل شو من انفسکم ستاسو د جنس نه دا خبره م یاده ساتي دا ګوره د عقیدې مسله ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشر دی نور نه دی ها صفت نور دی خو ذات نور نه دی صفت یې څنګه نور دی رڼا ورسره ده د قرآن یې راوړی دی د الله د طرف نه یې موږ ته بیان کړی دا رڼا ده که نه حدیثونه دا رڼا ده د هدایت ته خبرې دا رڼا ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې دا صفت پروت دی چې هغه رڼا ده او نور دی خو ذات یې څه دی ذات بشر دی انسان دی زموږ په شان عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم په دې پیغمبر باندې هغه کار ډیر ګران دی چې تاسو په تکلیف کې وراچئ څومره مهربان دی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موږ باندې الله وایي کوم کار چې تاسو په مشقت کې اچئ د پیغمبر یې نه خوښوي په دغه کار ډیر دروند بیا ګرځي غواړي چې په تاسو باندې سخته جوړه نه شي ځکه یې وایي حریص علیکم ډېرې رسناک دی په تاسو باندې چې تاسو ته خیر در ورسوي او ځکه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې ویلي که نه وایي هر هغه خبره چې تاسو جنت ته رسوي ما تاسو ته بیان کړې ده او هر هغه خبره چې جهنم ته د رسېدو وجه جوړېږي نو هغه مې راته هم ښودلې ده چې ځان ترې ساتئ دومره مهربانه دی او دومره مشفق دی ځکه وی بالمؤمنین رؤوف الرحیم په مؤمنانو باندې دا پیغمبر ډېر رحم کوونکی او شفقت کوونکی دی یو بل دلیل په دی سورة الاحزاب کې شیخ رحمه الله نه راوړی خو سورة الاحزاب کې شتي ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین محمد صلی الله علیه وسلم په تاسو کې د چا پلار نه دی دا الله رد کو په هغه مسله باندې چې زید رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پاتې شوی و لوی شوی بیا به خلکو وی زید ابن محمد زید د چا زوی د محمد زوی الله پې رد کوي نه نه د خلکو نسبت به هغه پلارانو ته کوي چې د چا نه پیدا دي هر چې دا سړی دی نو رسول الله و خاتم النبیین دا خو د الله پیغمبر دی او د نبوت ختم په ده باندې شوی ده بس نبوت ختم شوی دا اخرنی مهر دی نو دلته دا مسله اوس هم ګوره یاد ساتئ دا مسله م یاد ساتئ چې صرف په دا نه وی چې زه ګوهي ورکوم د دې خبرې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی صرف په دې به خبره نه ودرې بیا به ورسره دا وی او دا ګوهي م کومه چې دا اخرنی پیغمبر دی د ختم نبوت دا مسله ګوره د ایمان مسله ده چا چې په دې کې ذره برابر شک وکړو هغه د اسلام نبوت الله وی و خاتم النبیین دا اخرنی پیغمبر دی حدیثونه ډېر حدیثونه دې باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زه خاتم النبیین یم زه اخرنی پیغمبر یم نو ځکه خو علماو اتفاقي فیصله ورکړې وه چې قادیانیان او احمدیان او څوک چې د هغوی په منهج د څه دي دا کافر دي ځکه چې هغوی دا وی او امکان شتي د بل پیغمبر او بیا بلکې مرزا غلام احمد قادیاني نه بیا پیغمبر جوړ کړی نو کله خبره تاوی را تاوی چېرته به انشاءالله زما اراده ده دې ته که چېرته الله توفیق راکړو نو د دې ګمراه فرقو د یوې تفصیل به بیان کړو نو به یې که به د دې قادیانیانو د عقیدې وضاحت هم پوره وکړو اخر دوی څه دلایل بیانوي په دې باندې چې د مرزا غلام احمد قادیاني نه یې راپسې پیغمبر جوړ کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زمانه بعد به دجالین دروغجن کذابون دا به راښکاره کېږي او هر یو به د نبوت دعوه کوي خو دا واورئ چې زه اخرنی پیغمبر یم زمانه بعد بل نشتی نو زمونږ د امت اخرنی امت دی او زمونږ پیغمبر اخرنی پیغمبر دا عقیده به ورسره ساتي وی سړی وایي چې زه پیغمبر منم ها خو دا نه چې اخرنی دی وی دی څنګه مسلمان دی قرآن او حدیث نه منکر دی دته به څنګه موږ مسلمان ووایو نو دا شیخ په دې خبره باندې دلیل راوړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی دلیل پې دغه دی اوس وضاحت کوي چې د دې څه معنی ده دا ډېره اهمه فایده ده په ننني درس کې موږ خو ټول وایو که نه چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله بلکې مؤذن یې په مخه وایي
پنځه وخت یې موږ ګورو. د دې څه مطلب دی چې اشهد ان محمد رسول الله صرف په خوله باندې ګوره دا خبره نه ده. لیست لفظا یقال باللسان فقط، داسې الفاظ نه دي چې صرف په ژبه به ویلی کېږي، بلکې درې خبرې دي اهمې. اولنۍ خبره دا ده چې ته به په ژبه باندې د الفاظ وې. اولنۍ مسله څه ده؟ په ژبه به د الفاظ وې چې زه ګواهي کومه چې دا سړی د الله پیغمبر دی. دویم کار به دا کوي چې بیا به د زړه نه هم دغه عقیده ساتي، صرف په ژبه کار نه کېږي. نو بیا صرف په دیم کار نه کېږي چې تا په ژبه ووایې او د زړه نه عقیده ساتي، و دریم کار به دا کوي چې بیا به یې تابعداري کوي. دا ډېره اهمه مسله یاده ساتئ. درې خبرې دي، په ژبه به اقرار کې، په زړه کې به مضبوطه عقیده ساتي، یقین به ساتي، او دریم کار به څه کې؟ بیا به یې تابعداري هم کې. دا نه چې بس په خوله باندې دا وایي چې د پیغمبر په طریقو کې کامیابي ده او طریقې له نږدې نه ورځي. الله خو د دغه خلکو صفت کړی دی چې تابعداري کوي. الذین یتبعون الرسول النبي الامي، هغه خلک چې تابعداري کوي د دې پیغمبر. صرف دا نه دی چې د دې پیغمبر منلی او په زړه کې عقیده ده او عمل نه کوم چې د هغه په طریقه. دا څه خبره شو؟ ځکه شیخ رحمه الله سوی دې ته اوس غوږ کېدی. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وی د دې شهادت معنی دا ده څلور خبرې کړي دي او ډېرې ناشنا، زم چې د سرو زرو په اوبو باندې ولیکلی شي نو هم کمې دي. طاعته فيما امر، اولنی کار به څه کې؟ شیخ رحمه الله وی د دې شهادت معنی دا ده چې ته به د پیغمبر هغه خبره منې د کمې چې امر کړی دی، یعنی د پیغمبر اوامر منل. سیم ما تاسو ته ووایي که نه چې په خوله باندې الفاظ نه دي، په خوله الفاظ دي، په زړه کې عقیده ده، او په اندامونو باندې څه دی؟ عمل دی. نو وایي چې د دې پیغمبر اوامر به منې. دویم کار به څه کې؟ وتصدیقه فیما اخبر، او پیغمبر چې کم خبرونه او کمې خبرې بیان کړي دي هغه به رښتینې ګڼي. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو موږ ته د غیب هم ډېرې خبرې بیان کړي دي که نه؟ بیان کړي دي که نه دي؟ د ملایکو په باره کې راته خبرې کړي دي، د الله په باره کې راته خبرې کړي دي، د آخرت احوال یې راته بیان کړي دي، د قبر احوال یې راته بیان کړي دي، د تېر شویو قومونو بعض قصې راته بیان کړي دي، راتلونکي بعض حالات بیان شوي دي چې دا د ټول الله بیان کړي، او دې پیغمبر موږ ته بیان کړي دي خو موږ لیدلي نه دي په خپلو سترګو، خو ته به په یقین ساتي. دا خبرې به رښتینې ګڼې. وتصدیقه فیما اخبر، پیغمبر چې کومه خبره کړې ده هغه به رښتینې ګڼي. الله وی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر د خپلو خواهشاتو نه خبره نه کوي، بلکې دا خو وحی ده چې الله یې ورته کوي، بلکې دا څه دي؟ وحی ده چې الله یې ورته کوي. قصه خو تاسو ته معلومه ده که نه؟ کله چې د اسراء او د معراج هغه واقعه را پېښه شوه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو شپه کې لاړ بیت المقدس ته او بیا بر اسمانونو ته وخوت، هلته د پیغمبرانو سره ملاقاتونه وکړو، بیا راغی. سهارلی چې کله قریش ته دا خبره وکړه ټولو پورې خندل. د میاشتو سفر وي تاوس کو بیا پکې لدامو چې اسمانونو ته هم ختلی. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه را روانو مشرکانو سره ملاو شو، وی ملګری خو یې نور څه وایي؟ وی څه وایي؟ خو دا وایي هغه وایي یقیني خبره وي، او هغه وایي چې هغه وایي به یې رښتیا وایي. دا د دې ګوایي معنی ده چې پیغمبر څه وایي هغه به رښتینې ګڼې، پای کې به ذره برابر شک نه کوي. نو دریم واجتناب ما نهى عنه وزجر، پیغمبر چې د څه نه منع کړی د هغې نه به ځان منع کوي. وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، الله وی کنه وی پیغمبر چې څه در وړي د هغه والې عمل پې کوئ، او د څه نه چې منع کړي یې د هغې نه منع شئ. پیغمبر چې د څه نه منع کړی ځان به ترې لرې ساتي. دا معنی ده چې اشهد ان محمد رسول الله. څلورم کار څه دی؟ والا یعبد الله الا بما شرع،
او د الله عبادت به کې د دغه پیغمبر په طریقه باندې. دا ډېره ناشنا خبره ذکر کړې ده، ځکه چې هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم قانون ذکر کړی دی که نه، من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. چا چې داسې عمل وکړو چې زمونږ امر پې نه وي، زمونږ د طرف نه پې څه دلیل نه وي، نو د عمل څه دی؟ مردود دی. په دې کې نصیحت ټولو هغه مسلمانانو ته چې په دې باب کې کمزوري دي، څوک په پلاني او علاني پسې روان دی، او چا د امامانو طریقه مضبوطه رانیولې ده، چا د مولیانو طریقه مضبوطه رانیولې ده، چا د پیرانو طریقه مضبوطه رانیولې ده، چا ځان له نور کتابونه مضبوط رانیولي دي، او دې ته ګوري نه چې د پیغمبر طریقه څه وه. نو دا خبره ټولو ته وکړم، ګوره ته چې دا وې چې اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان محمد رسول الله کې دا خبره دننه ده چې ته به د الله بندګي هم د دې پیغمبر په طریقه کې د چا په باره کې چې ته ګواهي ورکوې چې دا پیغمبر دی، د ده په طریقه به بندګي کې د الله. اوس وګوره دا دې خبره کې سوچ وکړئ، الله په قرآن کې وایي ما د انسانانو او پیریان څه دپاره پیدا کړي؟ عبادت دپاره. نو الله خو دې هم کولی شو چې دوی ته ویلی چې بس عبادت کوئ، نه، پیغمبر یې راولېږو. ولې راولېږو؟ دې دپاره چې زما بندګي به کوئ، خو د دې پیغمبر په طریقه به یې کوئ، خپلې طریقې به پکې نه راوباسئ. هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الف نه د یا پورې مکمل دیني موږ ته بیان کو، او الله راته په قرآن کې مو وویل لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. دا پیغمبر ستاسو دپاره نمونه ده، دې چې څه کوي هغه کوئ، او بس د ده په طریقه روان شئ. نو د ده لار به مضبوطه رانیسي، هله به کامیابېږي. نو په دې ګواهي کې څلور خبرې شوې. څه چې پیغمبر د څه حکم کړی دا به منې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کومې خبرې کړي د هغې تصدیق به کې، پیغمبر چې د څه نه منع کړی د هغې نه به ځان منع کې، او د الله عبادت به هم د دغه پیغمبر په طریقه کې. دا ګورې شیخ رحم الله ډېره ناشنا خبرو ته اشاره کړې ده. ها اوس راځو درېم رکن ته. درېم رکن څه دی؟ مونځ دی. دویم رکن څه دی؟ مونځ دی. نو فایده یې ده کوي، مخکې د شهادت د توحید شهادت ذکر شو، او بیا د رسالت. معنی دا ده چې عقیده نه وي نو اعمال نه قبلیږي. ځکه خو به د پنځو ارکانو کې د اسلام 15 ارکان دي که نه، نو اولنی رکن د توحید او د عقیدې سره تعلق ساتي، بیا مونځ دی. نو اوس دوی مونځ ذکر کو. ودلیل الصلاة والزکاة وتفسیر التوحید، او دلیل د مانځه او د زکات او د توحید د دې معنی دا دی قوله تعالی، وینا د الله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، او امر نو شوی هغوی ته مګر د دې چې بندګي به خالص د الله کوي، د توحید د مسله به کې مراله. ويقيموا الصلاة او پابندي کوي د مانځه، ويؤتوا الزکاة ورکوي زکات، وذلك الدین القیم، او دا مضبوط دین دی. نو مونځ چې دا د اسلام دویم رکن دی او ډېر اهم رکن دی، ځکه خو حدیث کې دا راځي العهد الذي بیننا وبینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. زمونږ او د کافرانو مشرکانو په منځ کې دیوال او فرق هغه څه دی؟ مونځ دی، چې چا پرېښو هغه کافر شو، والعیاذ بالله. نو مونځ معمولي رکن نه دی ګورې، ځکه خو د قیامت په ورځ به د الله په حقوقو کې اولنی تپوس د څه به باره کې کېږي؟ مانځه به باره کې کېږي. که په دې کې کامیاب شوي نو مخکې بیا کامیابي، او که په دې کې تاواني شوي بیا مخکې هم تاواني. قرآن کې ځای په ځای الله د په مانځه باندې امر کړی دی، او په زکات باندې. زکات هم د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی، چې دا مخصوص مال دی د مخصوص خلکو دپاره د خپلو شروطو مطابق. دلیل شیخ چې کوم ذکر کړی دا خو موږ بیان کو، خو این علاوه الله په قرآن کې ځای په ځای د زکات او د مانځه امر کړی، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین.
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. نو دلته درې خبرې ذکر کړي. د تفسیر د توحید هغه تفسیر پکې ذکر شو چې اخلاص په ځان کې پیدا کړي، دا دغه شهادت سره تعلق ساتي. او دویم رکن مونځ دی، د هغې دلیل بیان شو. او دریم رکن زکات دی، د زکات دلیل هم بیان شو. و دلیل الصیام، څلورم رکن څه دی؟ روجه ده، صیام. او روجه په عربۍ کې په لغت کې امساک ته وایي، او شریعت کې معنی ده چې ځان بندول د خوراک نه او د خواهشاتو نه د سحر د راختو نه واله د کم وخته پورې؟ نور ډوبېدو پورې. دا هم رکن دی د اسلام. دلیل په دې باندې څه دی؟ شیخ وایي چې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ای ایمان والو، په تاسو باندې روجي داسې لازم کړی شوي دي لکه څنګه چې تاسو نه مخکې خلکو باندې لازم کړی شوي وي. نو د آیت کې یو خو دا معنی شوه چې یو خو دا فایده شوه چې کتب علیکم دا رکن دی، لازم دی. په اوله کې تخییر و د اسلام د روجې دا مسله چې نوي کله بیان شوه الله طرف نو تخییر پکې و، که څوک روجه نیسي او که څوک د هغې په ځای مسکین له خوراک ورکوي خو بیا لازم شوه. الا هغه خلک چې هغه شریعت مستثنا کړي دي او کمزوري دي، بیماران دي، په سفر دي، هغه جدا مسلې دي. موږ په خپلو ځایونو کې بیان کړي، دلته موږ د روجې مسایل نه بیانو. خو صرف د دې خبرې وضاحت کوو چې یا ایها الذین آمنو، ای ایمان والو، خطاب مؤمنانو ته دی. کتب علیکم، په تاسو باندې لازمي دي. د دلیل دی په دې باندې چې روجه رکن دی، وی لازم دی په تاسو. بله فایده دې دا هم راووتې چې د روجې په مخکینو امتونو باندې هم وي، ځکه وی کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې مخکینو خلکو باندې لازم وي. حکمت ذکر کو په دې آیت کې لعلکم تتقون، دې دپاره چې تاسو کې تقوا پیدا شي. الله دا نه غواړي چې دوی دې وږي شي او دوی دې تږي شي او دوی دې هسې وزورلی شي او دوی دې په تکلیف کې شي. نه، رب العالمین غواړي چې دوی کې څه پیدا شي؟ تقوا پکې پیدا شي. و دلیل الحج، او پنځم رکن حج دی. حج په اصل کې په لغت کې قصد او ارادې ته وایي، او په شریعت کې معنی دا دی چې یو سړی قصد وکړي او اراده وکړي د کعبې او د مشاعر مقدسه هغه ځایونه لکه عرفات، مینا، مزدلفه، اراده وکړي د هغه ځای په مخصوصو وختونو کې. اوس یو سړی په رمضان کې روان دی عرفات ته، دی خو هغه ځای روان دی، خو د زمانې څه ده؟ زمانه برابر نه ده. یو سړی په مینا کې ولاړ دی د محرم په میاشت کې، او زه جمرات ولم، شیطانان ولم. صحیح دی، دی خو ځایونو ته تللی دی، خو دا خبره موږ په تعریف کې وکړه چې په مخصوص عبادت په مخصوصو ځایونو کې په مخصوص زمانه کې. په دم په مسلمانانو باندې لازم دی، پنځم رکن دی. دلیل پیدا دی ولله علی الناس حج البیت، او د الله حق دی په مسلمانانو باندې او په خلکو باندې حج البیت، حج کول د بیت الله په خلکو باندې وي، دا لازم دی. الله وایي ها من استطاع الیه سبیله، چې چا سره استطاعت یې هغې ته د رسېدو. حج کې بیا د قدرت ورسره شرط دی. چا چې قدرت نه او طاقت نه پې حج دی او نه پې عمره شته، استطاعت پکې شرط دی. او دلته موږ د حج مسلې نه بیانو، د حج مسلې موږ خپل ځایونو کې بیان کړي، خو صرف دلیل هم بیان کو په دې حج باندې. استطاعت بیا په دوه قسمه دی، یو دی استطاعت بدني او دویم دی استطاعت مالی، چې تا سره دا دوه طاقتونه یي. استطاعت بدني څه ته وایي؟ چې ستا په بدن کې طاقت وي، ته تلی شي، سفر کولی شي، په سورلۍ کېناستی شي. او استطاعت مالی د خرچه شوه. بیا دا فایده به ته ذکر کم، اگر که دلته موږ د حج مسلې نه بیانو. د چا چې بدني طاقت نه او مالی یي،
نو دی به د خپل طرف نه وکیل ګرځي چې حج وکړي. د چا چې څه طاقت نه بدني نه او مالي وي. یو سړی ډېر بیمار دی، لقیدی نشي ګرځېدی نشي او مال ورسره شتي، نو دی د خپل طرف نه یو وکیل او نایب ګرځولی شي. ښه یو سړی دی بدني برابر دی، بدني طاقت یې شتي، مالي طاقت یې نشته، مالي دی نایب ګرځولی شي؟ نشي. لکه اوس یو سړی دی په ملک کې دی او ډېر غریب دی، مالي طاقت یې نشتي، بدن نه ښه برابر دی او تا ته ټلیفون وکړو زما دپاره پکې حج وکړه، کولی شي؟ نشي. ها د هغه سړي دپاره حج کولی شي چې بدني طاقت یې نشتي او مالي شتي. هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یو زنانه راغله که نه، ویې رسول الله پلار مې بوډا دی، په سورلۍ نشي کېناستی، ماته ده چې بدني طاقت یې نشتي، زه د هغه طرف حج کوم وکړه. ځکه چې مالي طاقت خو شتي خو بدني نشتي. نو چې کله د مالي طاقت نه غریب وي او بدني طاقت یې نو بیا هم په تا باندې حج نشتي او نه بل ته پکې نایب ګرځولی شي. نو دا هغه 15 ارکان شو د څه شي د اسلام. المرتبة الثانیه، موږ وایو که د دین څو مرتبې دي، پرون هم بیان کړي 3: اسلام او دویمه ایمان. اوس د ایمان خبره کوي. الایمان وی دویمه مرتبه د ایمان. ایمان په لغت کې د عربۍ په لغت کې معنی ده د یو شي تصدیق کول او اقرار کول. د یو شي تصدیق او اقرار. او په شریعت کې ایمان څه ته وایي؟ وینا ده په ژبې سره، عقیده ده په زړه کې، عمل دی په اندامونو، ډیریږي په بندګۍ سره، کمیږي په څه سره؟ په ګناه سره. دا عقیده دا کم تعریف چې مو کو دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده، صحیح حقیقي اهل سنت والجماعت، اهل الحدیث، سلفیان، او دا د سلف صالحین هم دا منهجو. دین چې کوم مشرانو هغوی به هم د ایمان دا تعریف کو. هغوی به څه وي قول باللسان، وینا ده په څه؟ په ژبه، و اعتقاد بالقلب، په زړه کې څه ده؟ عقیده ده، و عمل بالجوارح، او عمل دی په اندامونو باندې، یزید بالطاعه، ډیریږي په نیکیانو سره، وینقص بالمعصیه، او په ګناهونو سره کمیږي. دا عقیده به ساتي. په دې ایمان کې ګوره 3 خبرې اهم دي: عقیده، په زړه کې وینا، د ژبې، عمل د اندامونو. دا 3 خبرې لازم دي ټولې په ایمان کې. او بیا دا چې کمیږي هم او زیاتیږي هم. او که صرف یو سړی دا وایي چې په خوله باندې ما لا اله الا الله وایي، ایمان مې راوړی، نو بیا خو منافقان هم بیا مؤمنان وو. ولې؟ هغوی هم په ژبه وي. ښه که یو سړی وایي چې په زړه کې یې منم بس، نو بیا خو فرعون مسلمان و. ولې؟ فرعون خو په زړه کې دا منله که نه چې زه اله نه یم، ځان خو ته پته وي چې دروغجن یم، خو وي نه، عمل یې نه کو. نو ایمان کې د ایمان تعریف به څنګه کې؟ دا خو د هغې لغوي تعریف شو. شریعت کې ایمان څه ته وایي؟ اقرار په ژبه، په زړه کې عقیده، په ژبه باندې وینا ده، په زړه کې عقیده ده، په اندامونو باندې عمل دی، په نیکیانو سره ډیریږي، په ګناهونو سره کمیږي. شیخ رحمه الله وهو 70 شعبه، او د اسلام وی څه د پاسه او یا څانګې دي، څانګې. فاعلاها قول لا اله الا الله، د ټولو نه اوچته څانګه څه ده؟ التوحید، لا اله الا الله. وادناها اماطة الاذى عن الطريق، او د ټولو نه وړه پکې دا ده د لارې نه هغه شی لرې کول چې چاته تکلیف ورکوي. والحیاء شعبة من الایمان، او حیا کول د ایمان په څانګو کې یو څانګه ده. دې ځای کې شیخ رحمه الله حدیث ته اشاره وکړه چې ابو هریره رضی الله عنه
بیان کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په صحیح مسلم کې شتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه. ایمان سره پاسه اویا څانګې لري یا سره پاسه شپېته څانګې لري. د ټول نه اوچته څانګه کومه وه ده؟ لا اله الا الله، توحید. د ټول نه کومه لارې نه هغه شی لرې کول چې خلکو له تکلیف ورکوي، او حیا هم د ایمان په څانګو کې یو څانګه ده. زه به تاسو ته یو فایدې ذکر کړم. د شیخ خو دلته دا ونه وي په تعریف کې چې ایمان په زړه کې عقیده ده او په ژبه وینا ده او په عمل دی په اندامونو. خو دومره تیز دماغ ول الله ورکړي و. دا کوم دلیل چې ذکر کو په دې کې دریو خبرو ته اشاره ده. منګه دا ووي چې ایمان وینا ده د څه شي؟ د ژبې. فاعلاها قول لا اله الا الله، اوچته څانګه د اسلام څه ده؟ لا اله الا الله. قول وینا، وینا ته پکې شیخ اشاره وکړه وي په ایمان کې وینا ده. ښه بیا د ټول نه لاندې د لارې نه یو شی لرې کول دا عمل دی، په اندام باندې څه شی دی؟ عمل دی. او حیا هم د ایمان یو شعبه ده. نو حیا خو د زړه سره تعلق ساتي. نو درې واړه خبرې پکې دننه راغلې، وینا هم ده، عقیده هم ده، او عمل هم دی. والحیاء شعبة من الایمان، او حیا د ایمان څانګه ده. حیا په دوه قسمه ده. یو هغه حیا چې شریعت غواړي، ممدوحه حیا ده، او یو هغه حیا ده چې شریعت نه غواړي. لکه یو سړی حیا کوي په حق بیانول کوي، حق نشم بیانولی، شرمیږم ماله حیا راځي. یا یو سړی حیا کوي چاته نصیحت نشي کولی، یا د پلانی د لاسه نیک اعمال یې پرېښودي وي، د هغه نه شرمېږم. دا حیا شریعت نه غواړي. حیا په مناسب ځای کې کول. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر حیاناک انسان، ډېر حیاناک انسان. نو د ایمان ډېرې څانګې دي. ها ګورې ارکان جدا شی دی. د ایمان څو ارکان دي؟ د اسلام خو 15 ارکان دي. د ایمان څو ارکان دي؟ د ایمان ارکان یادومه 6 ارکان دي که ایمان په الله او په کتابونو او په رسولانو. نو د اسلام خو 15 ارکان دي، د ایمان 6 دي. خو دلته خبره څانګو ته وکړه. څانګې جدا دي او ارکان جدا دي. ګورې دا فرق یاد ساتئ. ګوره رکن هغه شي ته وایي چې هغه بنیادي، چې ارکانو کې یو شی لړ که نه، نو د سړي ایمان څه شو؟ ختم شو. او د څانګو کې که څه شی کم شو، نو ایمان ورسره نه ختمېږي چې څو پورې رکن نه وي. لکه مثال به درکړم. اوس به ارکان موږ بیانو د ایمان تفصیلا. پای کې یو رکن دا دی په آخرت باندې ایمان. رکن دی که بنیاد دی. یو سړی دی ټول ارکان مني خو په آخرت ایمان یې نشتي، مسلمان دی؟ نه دی. ځکه چې بنیاد یې پرېښودی. ښه څانګه. اوس په څانګو کې یو ذکر شو د لارې نه هغه شی لرې کول چې خلکو ته تکلیف ورکوي. یو سړی نه لرې کوي، مسلمان دی که نه دی؟ دی خو کمزوری دی. نو په څانګه او په رکن کې فرق کوه، په شعبه او په رکن کې فرق کوه. بیا او بیا د شعبې ټول یو شان نه دي. بعض څه دي؟ بعض واجب دي او بعض مستحب دي. لکه اوس د ایمان په څانګو کې یو څانګه دا هم ده چې مونځ کوه. واجب دي که مستحب دي؟ واجب دي، بلکې رکن دی د اسلام. بعض مستحب دي، که دې ونه کړو نو په هغې باندې بیا ته نه ګناهګارېږي. بیا موږ دا خبره وکړه چې ایمان ډېرېږي او کمیږي. په دې به یو څو دلایل بیان کړو چې دا خبره ښه واضحه شي. الله په سورة الانفال کې دا خبره کړې ده، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنان څوک دي چې کله الله یاد کړی شي د هغوی زړونه ویریږي. واذا تليت عليهم زادتهم ایمانا، او کله چې د الله آیتونه د مؤمنانو په مخ کې ولوستی شي نو د هغوی ایمانونه ډیر شي. ډیر شي څه مطلب زادتهم ایمان؟ بعض غلطو عقیدو ولا دلته ترجمو کې ایمانونه تازه شي، ځکه چې هلته هغوی نه مني چې ایمان ډیریږي. والعیاذ بالله. لکه مرجعو د عقیده وه که نه، د مرجعو د عقیده ده وی زمونږ ایمان داسې دی لکه څنګه چې د ابوبکر صدیق ایمان دی، او زمونږ ایمان داسې دی لکه څنګه چې د جبریل علیه السلام ایمان دی. د هغوی دا معنی چې کلمه ته ووایي ته څه شوې؟
مسلمان شو بس تا ایمان راوړو که نه اوس دا نه ډېرېږي نه کمیږي ځکه چې هلته پکې هغوی عمل دننه نه ګڼي او موږ خو په ایمان کې عمل هم دننه دی نو چې څومره ستا عمل دی دومره د ایمان دی و دا د منلو خبره زمونږ ایمان او د ابوبکر رضی الله عنه ایمان یو شان دی زمونږ ایمان او د عمر بن خطاب ایمان یو شان دی منلو خبرې عقل هم نه مني او دغه خلک یې په زړه کې په خپل هم نه مني خو چې الله څوک ګمراه کړي هغه بیا ګمراه وي زه دا یقینا دا خبره کوم زه هم ګورې د کومو خلکو چې دا خبره ذکر کړې دا فرقه د مرجعه ګمراهه هغوی دا ویلي چې ایمان نه ډېرېږي او نه کمیږي او زمونږ ایمانونه او د ابوبکر صدیق ایمان یو شان دی زه هم دوی هم په زړونو کې دا خبره مني چې دا موږ څه کړي وړي وایو یو سړی الله په قرآن کې تذکره وکړي او د پیغمبر د هجرت ملګری او د جنت ګوایي هغه وشي ستا او د هغه ایمان یو شان دی ښه دا کلمه خو پیغمبر هم ویلې ده پیغمبر هم مسلمان دی مؤمن دی نو بیا ستا او د هغه ایمان هم یو شان دی بیا زمونږ او د جبریل ایمان یو شان دی الله وی زادتهم ایمانا ډېر شي د هغوی څه په قرآن اورېدو سره ایمان ډېر شي د هغه واضح دلیل دی چې ایمان ډېرېږي یو بل ناشنا دلیل ته بیان کوم سورة توبه کې دی د منافقانو به په د صحابه کرامو پورې خاندل الله وی واذا ما انزلت سوره کله چې قرآن کې یو سورت نازل شي فمنهم من یقول په د منافقانو کې به بعضو مؤمنانو ته دا وي ایکم زادته هذه ایمان ها د چا ایمان یې ډېر کو خندل وی نو دلته زه تاسو ته دا فایدې ذکر کړم منافقانو چې مؤمنانو ته دا وي چې ستاسو کې د چا ایمان ډېر کو خو هغوی اورېدلي وو د صحابه کرامو نه که نه چې زموږ ایمانونه ډېرېږي نو دوی به د هغې نه مسخره جوړه کړه ټوغه وي د چا ایمان یې ډېر کو الله وی فاما الذین آمنوا واورئ کم چې مؤمنان دي فزادتهم ایمانه د هغوی ایمانونه ډېرېږي چې یو سړی ګمراه شي په دې واضح ایتونو هم نه پوهېږي نو څوک به بیا پوهه کړي دا شان الله په سورة المدثر کې دا خبره کړې ده ویزداد الذین آمنوا ایمانا او ډېر به شي د مؤمنانو ایمان یو سړی به وي چې دا خو تا دلیل ذکر کو په ډېرېدو باندې په دې دلیل ذکر که چې ایمان کمیږي نو یو خو بغیر د دلایلو نه دا خبره واضحه ده هر شی چې ډېرېږي نو کمیږي هم هر شی چې قابل د ډېرېدو دی نو دی قابل د کمیدو هم دی یاره پلانی شی ډېر شو دی د خپل ځینه وخوځېد که نه ډېر شو نو دی داسې هم کیدی شي چې بیا راکو شي کم شي نو بغیر د دلیل نه کم دلیل کې چې دا ثابته شو چې ایمان ډېرېږي همایې کې دننه خپله دا خبره پرته ده چې ایمان کمیږي هم خو زه به بیا هم دلایل ذکر کوم کیدی شي څوک وایي چې داسې دلیل شو چې نه یې مني خو هسې هم نه مني خو کیدی شي بیا اعتراض وکړي زه به د دلیل ذکر کوم په صحیح بخاري کې یو حدیث دی د ابو سعید الخدري رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي جنتیان به جنت ته لاړ شي جهنمیان به جهنم ته لاړ شي بیا به سپارښونه مو وشي جهنمیانو کې چې کوم موحدین دی به راوځي الله به بیا دومره مهرباني وکړي وي ثم یقول الله تعالی الله به بیا دا ووایي اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان راوباسئ ای ملایکو د جهنم نه هغه مؤمن چې په زړه کې د شړشمو د دانې امره ایمان دی بس راوباسئ نو زه اوس تاسو نه دا سوال کوم د شړشمو د دانې امره ایمان څه ایمان دی څومره کمزوری دی هغه چې د اول نه چې جنت ته تللي دي د هغوی ایمانونه به څنګه وي د ده په مقابل کې او بیا چې د دوی نه مخکې وتي دي خو د ده نه ایمان کم شوی دی که نه کمزوری دی که نه شړشمو د دانې امره ایمان دی دغه شان عقل هم دا خبره مني او که زه دا خبره وکړم دا به غلطه نه وي دا باطل پرست اکثر ګورې په دې خپل ضمیر یې ملامته کوي خو مجبوره د ډېرو خبرو د لاسه چې دا اوس دا خبرو د بیانولو مقام نه اسباب ما بعضو درسونو کې بیان کړي چې ولې دا باطل پرست د خپل باطل نه نشي اوړېدی دا خبره خو واضحه ده اوس ته رالې جومات کې ناستې درس ته ګنټه نیمه ګنټه او بیا لاړې کور کې ناستې د بچو سره او د ملګرو سره ګپ شپ لګې او خاندې او نو ایمان کیفیت په دواړو حالاتو کې یو شی نه یو شان دی ته چې کله درس اورې کله چې سیرت واورې کله چې د قرآن تلاوت واورې په خوږ اواز سره د پیغمبر حدیثونو د ایمان په زړه کې سم ټوپونه وایي ټوپونه
او بیا سړی په دنیا کې مصروفه شي او په مزدورۍ کې مصروفه شي او د بچو سره کیني، نو بیا هم ایمان هغه شی نه، ایمان کې فرق دی. سړي ته په خپله ایمان کې هغه فرق محسوسیږي چې اوس زما د ایمان جذبه هغه نه ده څنګه چې مخکې وه. دا ما په دې خبره دلایل ذکر کو. و ارکانه سته، او د ایمان ارکان څو دي؟ شپږ دي. ان تؤمن بالله، په الله به ایمان راوړي، یعنی یک یوازې په الله باندې ایمان، د هغه سره به څوک نه شریک کې، نه په ربوبیت کې، نه په الوهیت کې، نه په نومونو او په صفاتو کې، او په دې باندې خو ډېر وضاحت وشو مخکې. دویم رکن د ایمان څه دی؟ و ملائکته، او ایمان به راوړي په چا باندې؟ په ملائکو باندې، جمع د ملک ته. ملائک دا د الله یو عجیبه مخلوق دی چې پیدا کړي دي د نور نه، او د الله سبحانه وتعالی نافرمانی دوی نه کوي. لا یعصون الله ما امرهم، الله چې ورته څه ووایي هغه کوي. ویفعلون ما یؤمرون، او الله چې ورته څه ووایي هغه کوي، بس د الله نافرماني نه کوي. ملائکو د الله نافرماني نه کوي، او نه پکې الله شهوت اچولی دی، بس صرف د الله بندګي کوي. نو زمونږ ایمان دی په دې ملائکو باندې. بیا دا هر یو ملک ته پکې الله خپل کارونه سپارلی دي، لکه جبریل علیه السلام څه کوي هغه؟ د هغه څه کار دی؟ وحي راوړي. پیغمبرانو ته وحي راوړه دا د کار دی، او ملائکو کې مشر هم دا دی، او ټولو کې عزتمن هم دا دی، او ځکه درته ویل کېږي الروح الامین. بعض ملائکه هغه دي چې هغوی د الله د عرش نیولی دی، الذین یحملون العرش، هغوی دا کار دی. بعض هغه دي چې باران راورول، د ځمکې نه ګیا او اخر خیجول، دا کار ورته الله وله کړی دی، لکه میکائیل علیه السلام. بعض په دوی کې هغه دي چې هغه به شپېلۍ وایي، لکه څوک؟ اسرافیل علیه السلام، دا کار الله هغه ته وله کړی. بعض هغه دي چې لکه د مسلمانانو نه، د انسانانو نه، بلکې د مخلوقاتو نه روح اخیسته، ملک الموت. قل یتوفاکم ملک الموت. بعض هغه دي چې د مور په خېټه کې ماشومي کله پکې ساه اچولی کېږي، لیکل کوي، لکه موږ مخکې ذکر کړي وو، څلور خبرې ولیکي: عمل او رزق او ژوند، او دی به بدبخت وي که دی به خوشبخت وي، ټول لیکلی شي. بعض هغه دي چې د انسانانو د اعمالو حفاظت کوي، لیکي، هغوی ته څه ویلی کېږي؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. سهر ماښام دوی د انسان سره دوه ملائک، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. الله د انسان چې څه خبره کوي، بس ملائکې هغوی ولیکي. یتعاقبون فیکم ملائکة باللیل و ملائکة بالنهار. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که نه، وایي تاسو کې بعض ملائک د شپې راځي، بعض د ورځې راځي، او دوی جمع کېږي په دوو منځونو کې. کم منځونو کې؟ مازدیګر او سهار کې. نو دې دوو منځونو ډېر اهمیت دی. کله چې دا ملائک، لکه اوس د شپې ملائک دي، سهار مانځه کې هغه نور ملائک راکوشي، نو دوی بره وخیږي، وی الله دې تپوس کړي وهو اعلم بهم، الله ته ښه پته کیف ترکتم عبادي، زما هغه بندګان هم څنګه پرېښودو. وی دوی ورته وایي چې یا الله ترکناهم وهم یصلون، هغه موږ پرېښودو، هغه د سهار مانځه کې په سجده کې پراته وو، په مانځه کې وو، او مازدیګر چې پسې تلي وو هم په مانځه کې وو. دوو منځونو کې چې ته یې، نو ملائک دا ریکارډ بره خیجوي، او چې ته اوده پروت یې، هغه وایي الله موږ رالو، هغه اوده و، مازدیګر تلي وو، خو هغه مزدورۍ کې وو، موږ پسې تلي وو، هغه کاروبار کې وو، هغه د بچو سره مصروف وو. نو بیا به ته کم مخ الله ته مخامخ کې. نو بعض ملائک الله په دې اعمالو مقرر کړي، بعض هغه دي چې د انسان د حفاظت دپاره دي. یو سړی سهار ماښام اذکار وایي، مانځه نه بعد اذکار وایي، رب العالمین یې د شرونو نه او د آفتونو نه ساتي په دغه اذکارو سره. نو ملائک مقرر کړي، له معقبات من بین یدیه ومن خلفه، مخکې او شاته الله ملائک مقرر کړي
د څه دپاره؟ د د حفاظت دپاره. بیا د ټولو ملایکو بدنونه هم یو شان نه دي. لکه الله وایي که نه جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع. بعضو له الله 2 وزرې ورکړي، بعضو له 3، بعضو له 4. لکه جبریل علیه السلام څو وزرې دي؟ 600 وزرې دي. الغرض زمونږ په ټولو باندې ایمان دی. زمونږ په ټولو باندې ایمان دی، که موږ ته اوصاف او اصناف معلوم دي او که نه دي معلوم. زمونږ په ملایکو باندې ایمان دی چې دا د الله یو مخلوق دی، د نور نه پیدا کړی دی، ګناه نه کوي، د الله امر مني. د کومو چې موږ ته نوم معلوم دی، کار معلوم دی، په هغه باندې زموږ تفصیلي ایمان دی. د کومو چې موږ ته نومونه نه دي معلوم او نو کارونه یې موږ ته نه دي معلوم، په هغو باندې زموږ اجمالي او غونډ ایمان دی. دا ډېر ناشنا مخلوق دی. حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اسمان کې هر ملک دی یا په سجده دی یا په رکوع دی، الله ته په عاجزۍ دي. او چې کله قیامت راشي، دا چې د کوم وخت نه پیدا شوي دي او د الله بندګي کوي، او قیامت په ورځ به بیا الله ته وایي چې ما عبدناک حق عبادتک، یا الله موږ ستا داسې بندګي نه ده کړې لکه څنګه چې پکار و. نو دا د الله ډېر ناشنا مخلوق دی. نو د ایمان دویم رکن دا شو، اولنی رکن بیان شو په الله باندې ایمان، او دویم په چا باندې ایمان؟ په ملایکو باندې ایمان. دریم په کتابونو باندې ایمان. دریم و کتبه، هغه کتابونه چې الله نازل کړي دي په پیغمبرانو باندې د مخلوق د هدایت لپاره، نو زمونږ په ایمان دی. دا خبره یې د ساتي زمونږ په دې ایمان دی چې دا حقیقي د الله کلام دی، د الله خبرې دي. د آسماني کتابونه ټولې د الله خبرې دي. یو دی زمونږ ملک کې مقرر غونته کې دی غریب سره علم نشته، او تورات او زبور دا د الله خبرې نه دي، او دا قرآن د الله خبرې. دا څه خبره شو؟ قرآن کې په دې باندې ډېر زیات دلایل دي، خو اوس موږ دلایلو نشو ورتلی. لنډه خبره دا ده چې آسماني کتابونه ټول د الله خبرې دي، زمونږ په ایمان دي. د کومو چې موږ ته نومونه معلوم دي، موږ یې سره د هغه نوم سره منو، زموږ په ایمان دی. لکه تورات، انجیل، زبور، ابراهیم علیه السلام صحیفې، د موسی علیه السلام صحیفې، په ټول باندې زموږ ایمان دی. او د کومو چې موږ ته نومونه نه دي معلوم، په هغې هم زموږ ایمان دی. او چا چې د دغه بیا په قرآن باندې، په دغه کتابونو چې ایمان دی، نو بیا په قرآن باندې خو زموږ ښه تفصیلي ایمان دی. ځکه چې قرآن خو موږ سره دی او اینوي اوري، په هر ټکي زموږ ایمان دی. چا چې د یو ټکي نه د یو حرف نه د قرآن نه انکار وکړو، دا سړی څه شو؟ کافر شو، والعیاذ بالله. نو د ایمان دریم رکن څه شو؟ ایمان په آسماني کتابونو باندې. په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله سبا به بیا دې ځینې شروع کوو چې د ایمان څلورم رکن دی په پیغمبرانو باندې ایمان. پیغمبرانو باندې به ایمان څنګه او باقي ارکان د ایمان او بیا مرتبه د احسان، دې مبارک به انشاءالله سبا تفصیلي خبرې کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د مرګ پورې په ایمان او په اسلام باندې قائم او دائم لري. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.